الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. په مخکې درسونو کې موږ د ایمانیاتو کومه سلسله شروع کړې وه، هغې کې ایمان بالله موږ خلاص کړی و، او د هغې نه وروسته دوم رکن موږ په تېر درس کې شروع کړی چې هغه ایمان بالملایکه دی، په ملایکو باندې ایمان او راوړل دي. موږ وویلې چې دا د ملایکو ایمان ولې الله پاک د خپل ایمان نه وروسته هغه کې وتړلی دی. د هغې وجه موږ بیان کړه چې الله پاک جل جلاله چې څونه پیغامونه راځي، څومره هدایت راځي او رابطې دي، هغه ټول د ملایکو په واسطه باندې انسان سره نیولی کېږي. یعنې الله په خپل پیغامونه انسانانو ته د ملایکو په واسطه باندې رالیږي. دې کې اصلي خبره دا ده چې دا ملایکې خو موږ ویلی چې نه نفس لري نه شیطان لري، او بلکې د الله پاک جلو د امر تابع دي، ګناه ترې نه کېږي، غلطي ترې نه کېږي. نو ځکه د وحی د راوړلو دپاره خاص جبرائیل امین چې هغه داسې ذات دی چې هغې کې هېڅ د خیانت هغه نشته او نه د کمبود او زیادت هغه شته. په دې خاطر باندې جبریل علیه السلام چې د امین په صفت باندې یادېږي، هغه دا وحی راخلي دی الله پاک نه، او دا راوړي د ځمکې امین ته چې کوم انبیا علیه السلام دي، دوی ته تسلیموي چې د خلکو انسانانو ته دا شک پیدا نشي چې په لاره کې به د وحی کې او په د هدایتو کې څه تغییر او تبدیل نه راغلی. نو دا د ملایکو یو خاصه وظیفه همدا ده چې هغوی به د الله پاک پیغامات دنیا ته رانقلوي. بیا موږ ویلې چې د ایمان په ارتباط موږ سره دوه مسلې ډېرې مهمې دي چې د انسان په اعمالو کې، په عقایدو کې، په کړو وړو کې اثر لري د خپله ملایکو ایمان. دوه شیان موږ تشریح کړه مخکې. اول خبره دا و چې دا ملایکې چې کوم یو دي په دنیا کې دوه د دې سره مقرره شوي، یو په ښي طرف کې یو په چپ طرف کې، او دې ته ویل کرام کاتبین. څومره اعمال چې انسان کوي دا ټول د ملایکې باقاعده لیکي ځان سره او د هغې ریکارډینګ کېږي. او بله خبره دا ده چې دا داسې دي لکه انسان دپاره چې دوه جاسوسان مقرر شي او همیشه د دوی سره وي. موږ مخکې خبره وکړه چې دا دوه ګروپه دي، یو سهار مانځه کې راځي مازدیګر مانځه پورې، او بل ګروپ مازدیګر مانځه کې راځي تر سهار مانځه پورې دا موجود دي. نو د ده د ټولو اعمالو ریکارډ دوه ځلې د الله پاک دربار ته په 4 ساعتو کې رسیږي. نو دا خپله د انسان په اعمالو باندې اثر لري. باید متوجه چې ما دا مکمل ریکارډ روزانه د الله پاک دربار ته ځي. دا یو مسله وه چې سړی متوجه. دویمه خبره دا و چې قبر کې چې انسان کله کېښودلی شي او خاورې پرې راواچي، لا خپلوان عمل ته موجود دي چې دوه ملایکه او فرښتې ورته راځي او هغوی ته نه درې پوښتنې کوي. یو د رب پوښتنه کوي، بل د دین پوښتنه کوي، بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې ته نه پوښتنه کوي، د باره کې تا نظر څه دی. که دا درې خبرې صحیح ورکړې نو د بره نه اواز وشي چې د سړي رښتیا وی، دا قبر ورته د جنت د باغچو نه یو باغچه کوي. او که غلط سوالونه غلط جواب کړو نو ورته وایي چې د بنده خو زما دروغ ویل، نه دا د قبر ورته د دوزخ د کندو نه یو کنده کوي. درېیمه خبره دا وه چې موږ او تاسو نن وایو په دې درس کې، هغه دا ده چې انسان چې کله د قیامت په ورځ باندې د قبر نه راجګ شي او راپورته شي او ژوندی شي، نو د قبر په خوا کې ورسره دوه فرښتې، دوه ملایکې ولاړي. یو ملایکه شاهد او بل ملایکه ته ویل کېږي سائق. ما هو سائق و شهید. قرآن عظیم شان سوره قاف کې دا آیات دی چې د انسان سره د قیامت په ورځ باندې دوه فرښتې موجود دي چې یو سائق دا معنی لکه هغه کوم مجرم د ګناهګار چې محکمې ته بیایي، نو یو عسکر یو پولیس ورسره یي، د ځان لاسونه کې پړی زنجیر یو شی ورته اچولی روان کړی محکمې ته. او یو شاهد ده. شاهد دا معنی چې هلته ګواهي ورکوي. حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قبر نه انسان کله راجګ شي نو بس دا دواړه فرښتې ورته ولاړي، یو دستي لاسونه په هغه کې ورته وایي چې راځه زما پسې، او دا بل شاته ورپسې دا څه دوسیې موسیې چې کوم یو دي دا څه دی ټول ورسره اخیستي، او دا راساً د الله پاک دربار ته وړي. هلته ورته ودرېږي چې پلانکې د پلانکي زوی د پلانکي کلي سړی دا دی، موږ راوستو تا دربار ته، نو ته پوهېږې کار دی پوهېږي. نو دا خپله د انسان په دې عمل باندې رول لري چې موږ او ته یو خدا چې دنیا کې دوه فرښتې ورځې دوه فرښتې شپې راته مقررې ټول مکمل ریکارډ اخلي. بل هلته چې قبر ته لاړ شو تېښتې لار هم نشته، هلته بیا دوه فرښتې راځي موږ نه سخت سوالونه کوي، هغه سوالونه چې د انسان د زندګۍ پورې مربوط دي. او درېیم دا چې د قیامت په ورځ هم ته خپل اختیار کې نه یې، بلکې دا به تا د قبر نه د محشر میدان ته چې کوم ځای کې
الله پاک هلته د خلکو ترمنځ فیصلې کوي، هلته به وړي، هلته به رسي، تا به تسلیموي. نو د تېښتې لاره د ګنجایش نشته دی. او دوسیم تیار ځان سره هغه شاهد چې کوم ملایکه د هغې ځان سره راخیستي هلته د الله پاک دربار ته کوي. نو که دغه تصور د انسان سره پیدا شي چې دلته دوه ما سره شته، دا ریکارډ کوي، بیا هلته په قبر کې رانه پوښتنه کوي، بیا چې کله د قیامت په ورځ زه د قبر نه راجګ شو نو بیا دوه ملایکې راورسېږي او هماغه کوم ځای ته چې محکمه د هغې محکمې ته ما رسوي. نو دا درې واړه خبرې که انسان ذهن ته راشي چې نه مې په دنیا کې ترنه خلاصون شته، نه مې په قبر کې ترنه خلاصون شته او نه مې د قیامت په ورځ خلاصون شته، او دا ټول شیان به بالاخره د الله پاک دربار ته وړاندې کېږي. نو دغه تصور که د انسان سره موجود دي نو بیا بد عمل ته لاس نه اچوي، ځکه پوهېږي چې نه مې په دې ځای کې څوک پرېږدي، نه مې په قبر کې، نه مې هلته، او څه شیان چې دي دا ټول شیان هلته باقاعده هغه کېږي. متباقي خبره به انشاءالله بیا ایمان بالآخرت کې تفصیلي کوو چې هلته په څه قسم باندې دا ټول شیان وړاندې کېږي. دا درې خبرې په ایمان بالملایکه کې ضرور وي. او یو خبره پکې اضافي خبره دا ده چې مونږ انسان دا تصور وکړي چې الله پاک کوم هدایت مونږ ته رالیږلي هغه هدایت په ډېر محفوظ طریقه باندې، په خوندي طریقه باندې، په ساتل شوې طریقه باندې الله پاک نه راځي او انسان ته سپارلی کېږي. او کوم انسان چې دا وحی اخلي هغه هم د دنیا د امین په نامه سره یادېږي، ځکه انشاءالله په وروسته درس کې به راشي چې انبیا علیه السلام څه صفات لري، او صفاتو کې یو صفت امین دی چې هر پیغمبر ته الله پاک دا یو صفت لازمي او حساسي ورکړی چې هغه به امین وي، چې څوک خاین هغه کله پیغمبر کېدی نه شي. نو ځکه د اسمانونو امین وحی راخلي، دنیا امین ته سپاري. دغه خبرې ایمان بالملایکه کې ضرور دی چې انسان په خپل ذهن او فکر کې وساتي چې موږ د زندګۍ ټول ریکارډ ساتلی کېږي او الله پاک ته وړاندې کېږي او د انکار هیڅ صورت په هغې کې موجود نه دی. اوس راځو دریم رکن ته چې ایمان موږ او تاسو ویلي چې شپږ ارکان لري: ایمان بالله، ایمان بالملایکه، ایمان بالکتب. دا دریم رکن دی چې موږ او تاسو په کتابونو باندې ایمان ولرو. په دې باندې موږ او تاسو یو څه خبرې کوو چې ایمان بالکتب څه معنی. اول خبره دا ده چې انسان چې کله الله پاک پیدا کړی دی د پیدایښت سره جفت هغه ته هدایت ورکړی شوي دي. که تاسو خیال قرآن نشان اوله سپاره کې کله چې الله پاک ملایکو سره خبره مطرح کړله چې زه به په دنیا کې انی جاعل فی الارض خلیفه، زه به په دنیا کې یو خلیفه پیدا کوم. نو چې کله دا خبره ورته وکړه نو هغوی د دې مخکې مخلوقاتو نه یو تجربه لرله د ملایکو چې دا مخکې مخلوقات چې الله پاک پیدا کړي دا خو داسې و چې لانجې به جوړولې، خپل به یې سره وژل او دوکې به یې کولې، شرارتونه به یې کول، دروغ او غلا او پلانکیا دا شیان پکې و. نو که انسان پیدا شي همدغسې یو بلا به ته نه جوړه شي، بیا به شرارتونه کوي. نو الله پاک ته ویلې چې الله نو موږ خو یو که نه ستا تقدس او ستا پاکي او ستا بندګي کوو، نو بل چا ته څه ضرورت دی چې اوس بل څوک ته پیدا کړي؟ نو دې ته ضرورت نشته. او هغه به داسې خونډیزي کوي. نو الله پاک بیا ور باندې امتحان وکړي. نو الله جل جلاله د آدم علیه السلام چې پیدا کړی او دته وعلم آدم الاسماء كلها، الله پاک جل جلاله القائی طور باندې د شنه چلته درس ته کېنولو. ټول علوم چې کوم یو د الله پاک د آدم علیه السلام په ذهن او فکر او په زړه کې واچول، چې دا ټول علوم ور واچول. دې نه بعد نو ملایکو ته ورته ویل چې نو انبئوني باسماء هؤلاء، دغه نوم چې د ملایکو ته ورته، ملایکو بیچاره خو نه پوهېدل ځکه دغه ور سره سر کار نو دا چې دی ملایکو دې سره څه کار و. نو آدم علیه السلام پوښتنه دا چې دا پیاله ده، خدا چې دا سات ده، دا چې دا میز ده، هر شی چې کوم یو الته پکارېدو د انسان د ټولو نمونه ورته وښودل. بلکې مفسرینو کرامو دا خبره لیکلې، تاسو تفاسیر کله وګورئ د همدې آیات لاندې هغوی لیکلي چې الله پاک آدم علیه السلام ته اول نومونه وښودل د ټول شیان. دی نوم دی، خو د دې وظیفه چې دا وظیفه یې ورته وښودله چې ګوره دا نوم یې پیاله دی، دې پیالې نه به څه کار تاسو اخلئ، دا ساعت دی، دې ساعت نه به څه کار اخلئ، دا میز دی، دې میز نه به څه کار اخلئ. درېیمه خبره یې دا ورته وکړه چې د دې کیمیاوي ساختمان ځینې مفسرینو لیکلی دا ورته وښودل چې دا پیاله د دې شي نه جوړ شوی، دا ساعت د دې شي نه جوړ شوی، دا میز د دې شي نه جوړ شوی دی. صفات یې ورته وښودل. نو معنا دا شوه چې د انسان ته آدم علیه السلام ته د دې شیانو نومونه وښودل، دا نوم یې دا دی، صفت یې دا دی، کار وظیفه یې دا ده او جوړ شوی د دې شیان. یعنې معنا دا شوه که اوس موږ او تاسو لږ خبره واضحه کړو، هغه ساینس چې کوم علوم موږ او تاسو ته نن ښیي، فزیک او کیمیا او بیولوژي او فرزن طبابت، دې ټولو شیانو علم الله پاک آدم علیه السلام تعالی ته ورکړی. د نوم دی، د وظیفه ده، د کارکردګي، د خوبي ده. دا ولکه یو مثال ورکو، یو بوټی ورته وښودی، دې بوټي دا نوم دی.
کار یې دا دی، وظیفه یې دا ده. دا په طبابت کې استعمالیږي، دا په دې کې استعمالیږي. یعنی آدم علیه السلام ته الله پاک د دنیا د کارنده کوم شیان چې ضرورت و په دنیا کې د هغې ټول نمونه، د هغې وظیفې، د هغې خاصیتونه ورته، یعنی معنا دا شوه چې فزیک یې ورته وښودلو، کیمیا چې موږ او تاسو د یو شي ساختمان نه بس کو دی هم ورته وښودلو. او بلکې دا وایي ځینې مفسرون دا خبره مې لیکلې چې دا کوم علوم چې اوس کشفیږي، ساینسدانان، بیولوژیدانان او کیمیادانان کوم علوم کشفوي، دې ابتدا آدم علیه السلام ته الله پاک ښودلې ده، ده ته په دا ذهن کې اچولې. دا زموږ او تاسو کوم ارثي صفات چې موږ او تاسو په جینیټیک کې وایو، دا هماغه شیان دي چې الله پاک آدم علیه السلام ته ښودلي، او اوس د دې یو برخه یو انسان په ذهن کې اچولی شوی دی. نو هغه انسان دا شیان کشف کړي. دا کوم شیان چې په ساینس کې کشف شوي دي او په دې باندې نوبل جایزې خلکو اخیستي، دې یو مفسرین دا لیکلي ده چې دا هماغه یو برخه وه چې آدم علیه السلام ته الله پاک ورکړې، دې سړي ته راسېدلې په وراثت او په هغه باندې. نو ځکه هماغه سړی دا شی کشف کړي او نوبل جایزه پرې واخلي. نو الله پاک جلو د اولې ورځې د پیدایښت نه دا ټول شیان د انسانانو ته وښودل. دی یو جز شو چې الله پاک خپله انسان ته لاره ښودلې ده، ټول شیان ورته ښودلي، دې وظیفې، کار، هر څه یې ښودلي. بیا د هغې نه وروسته چې کله په آدم علیه السلام د انتهام مسله راغله چې شیطان ورسره لوبه وکړل او هغه یې وغولول، هغه خبره چې ورته کړې الله پاک منې کړی دا کار به نه کوې، نو شیطان هغه ته دوکه ورکړله. او د دوکه یې په څه شي باندې وه؟ قرآن عظیم شان کې راځي چې وایي وقاسمهما، نو شیطان ورته قسم وخوړو، زه د الله په ذات قسم خورم، انی لکم ناصح امین، زه د تاسو لپاره ډېر ښه نصیحت او خیرخوا یم. دا خبره شیطان ورته وایي، زه دا خبره ځکه درته کوم، زه ستاسو خیرخوا یم، زه ستاسو خیر غواړم، دا خبره یې مه ومنئ. نو آدم علیه السلام د شیطان په دې قسم باندې اعتبار وکړ او خبره چې ورته کړه خبره یې ومنله، که دې نه یې منله هغه، خو چې قسم یې ورته وخوړلو، نو هغه ویل چې قسم خو د الله په ذات باندې څوک نه خوري، په دې دوکه کې لاړو. دې نه بعد چې کله دا غلطي وشوه، نو الله پاک انسانانو او جنیاتو ټول ته قلنا اهبطوا منها، بس کېوځئ د جنت نه تاسو لاړ شئ دنیا ته، او دنیا کې به تاسو ته فاما یأتینکم مني هدى، تاسو ته به هدایت راځي، کتاب به راځي، رسایل به درته راځي او وحی به درته راځي، دې مطابق به تاسو خپله زندګي تېروئ. فاما یأتینکم مني هدى فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. څوک چې د دغو هدایتو مطابق د کتابونو او هغه صحیفې او رسالې چې راغلي دې مطابق چا زندگی تیره کړه، نو فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، په ده به نه په دنیا کې غم وي نه به آخرت کې غم وي، دا ټوله زندگی به صفایي. نو الله په دې آیات نه مطلب دا دی چې الله پاک جل جلو د انسان د راکېوتلو سره سم د دنیا ته چې راکېوتو، نو خوا کې ورسره هدایت هم راولېږلو چې ستاسو کارکردګي به دی، دا کارونه به کوئ، دا به نه کوئ، کوم شی چې حکم کړی هغه به کوئ، کوم شی چې حکم کړی هغه به نه کوئ، هغه به نه کوئ، بس تاسو دا وظیفه شوه. نو انسان د پیدایښت سره جفت الله پاک انسان ته هدایت راولېږل، او د دغه هدایاتو مجموعه چې کوم یو ده چې د آدم علیه السلام نه شروع تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې چې دا څونه مجموعه ده، دا مجموعه څه په کتابونو شکل باندې او څه د صحیفو او د رسالو په شکل باندې الله پاک رالیږلي. لکه موږ تاسو په عام دیني کتابونو کې لولو چې آدم علیه السلام ته 10 صحیفې ورکړل شوي، شیش علیه السلام ته، ادریس علیه السلام ته، نوح علیه السلام ته، ابراهیم علیه السلام ته، او غټ کتابونه موسی علیه السلام ته، داود علیه السلام ته، عیسی علیه السلام ته، او اخري کتاب چې کوم یو د دې ټولو کتابونو خلاصه وه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی شولو. دې کې موږ تاسو یو خبره کوو، اوس لږ په ساینسي لحاظ باندې چې موږ تاسو ذهن ته دا خبره ورسېږي. که تاسو خیال چې یو سړی ډاکټر ته ورشي، نو ډاکټر هغه ټولې معاینې پرې وکړي، لابراتوري عکسونه پرې باسي، سټي سکین او دا ټول پرې وباسي، د هغې نه وروسته دا ټول شیان مخې ته کېږي، بیا د هغې مطابق هغه سړي ته نسخه ولیکي، دغه دوا شوه، دغه به سهار دونه خوري، غرمه به دونه خوري، شپې به دونه خوري. خو کله که تاسو خیال چې کله ډاکټر ته سړی ورشي، نو هغه ورته وایي چې یوه میاشت بعد به بیا راځي، د یوه میاشت بعد یې بیا راغواړي. یوه میاشت بعد چې کله مریض ډاکټر ته ورشي، نو ډاکټر هغه نسخه مو ګوري او هغه لابراتوري معاینات هم ګوري، یو سړی دا معاینه کړي، بیا کله لابراتوار ته هم لیږي چې لاړ شم ته یو ځل هغه وینه چې تا مخکې داسې وه، ته اوس بیا لاړ شه لابراتوار ته چې دا ټسټ کړي چې تغیرات پکې څونه راغلي دي. نو یوه میاشت بعد بیا راشي، بیا ورته هغه ډاکټر نسخه کې تغیرات راولي، دغه شی چې کوم یې ما درته نوشته کړی و دا به کم کې، مخکې د 2 خوړې اوس یې وخوره، مخکې د 2 خوړلې اوس به یې وخورې، دا یوه چې غرمه ته خوړله دا بنده که ماښام، دغه تغیرات راولي.
بیا ورته ووایي چې ښه اوس خو لږ ښه شوی 2% ته لاړ شه 2 میاشتې بعد بیا راشه 2 میاشتې بعد بیا راشي بیا ورته په نسخه کې هم تغیرات راولي په دوا کې هم تغیرات راولي تر څو پورې ورو یو وخت داسې اندازې ته ورسېږي چې دا سړی جوړ شي. خو د دو جوړېدو نه بعد که تاسو خیال کله کله به د نسخو کې موږ تاسو ته یو شی لیکلی دا به دوامداره خوري داسې ورته لیکي دا دوا جاري ده یعنې دا به تر عمره پورې نه قضا کوي. هغه کسان چې شوګر ولري بلډ پریشر ولري یا قلبي امراض ولري د هغوی دوا نه قطع کېږي هغه ورته وایي دوامداره به خوري. خو ورته وایي دغه دواګانې به خوا کې نورې ورسره کله خوره کله مه خوره خو دغه 3 یا 2 دواګانې چې دي دا به دوامداره خوري. اوس دا خو موږ او تاسو ډاکټر ته چې ورځو دا یو کار سره کوي. اوس همدغه خبره تاسو راوړوئ د بل طرف ته. الله جل چې کله انسان پیدا کړي هغه انسانان 2 کسان وو بیبي حوا او آدم علیه السلام. شریعت هم کم و احکام هم کم و خبرې هم کم نو چې څونه انسانانو تعداد زیاتېدلو او ویشل کېده مختلفو ته نو شریعت کې هم تغییرات او تبدیلات راغلي. د دې په خاطر چې دا مسله لږ واضحه شي د آدم علیه السلام په وخت کې یو ښځه او یو نر و صرف خپله او بیبي وه. د هغوی نه به اولادونه پیدا کېده اولاد به 2 پیدا کېده یو به نر پیدا کېدو یو به ښځه پیدا کېدله. نو دا نرو ښځو نه خو بل څوک ونه اوس د واده مسله راتله د نکاح مسله راتله ځکه دا نسل د توام دپاره بهترین شی دغه نکاح که نکاح نه وي نو نسل به څنګه دوام پیدا کړي. اوس دا مسله وه په هغې وخت کې چې ښه اوس به دا نکاح د چا او چا ترمنځ کېږي ځکه دا خو دواړه خور ورور دي. نو ځکه هلته الله پاک په هغې شریعت کې دا حکم نازل کړي چې کوم خور ورور په اول ځل شوي دي دوی نکاح په خپل منځ کې نه کېږي ځکه دا بالکل سکني دی سره دا جینیټیک نن دا مسله حل کړې ده انشاءالله بیا به وروسته راشي. نو بیا د دې دپاره هغه دویم ماشوم هلک او جلۍ به چې کېدله نو هغه دویم خور به د اول ورور سره په نکاح کې د اول ورور به د دویم خور سره نکاح وکړه. دا معنا ده شوه چې یو څه فاصله راغله. نن جینیټیک دا مسله واضحه کړې ده چې څومره کروموزمونه او جینونه نږدې هغو نه امکان د امراضو ډېرېږي په دې باره کې ځکه چې څومره لرې واده وشي نو جینونه لري هغې احتمال کمیږي چې احتمال کم شي نو آینده ارثي امراض ورو کمیږي بالاخره داسې وخت راځي چې امراض سوچه کم شي. نو کوم ودونه موږ او تاسو تجربه لرو چې کوم ودونه په خپلو کې ترور او کاکا لور او د ماما لور سره شوي ده هغوی کې امراض ډېر او ځینې حتی تاسو به لیدلي کېدای چې تاسو لږ فکر وکړئ چې کوم نږدې خپلوانو سره په خپلو کې نکاح کړي نو ماشوم یې کله فلجي کله غوږ او کله سترګې خرابي دغه تکلیفونه وجه دا ده چې دلته خو دې کې هم هماغه امراض شته په دې کې هم شته د دواړه رجحان فیصدي اتومات زیاته شي. نو ځکه الله پاک ذل جلاله ځینې محرمات چې مور سره نکاح د ترور سره نکاح د عمه سره نکاح د خور سره نکاح د حرامي کړي د هغې وجه څه نور شیان هم شته چې سایکالوژي پورې مربوط دي خو ځینې شیان په جینیټیک پورې هم مربوط دي چې امراض کوي. نو که څونه نکاح لرې کېږي 2 ګټې لري. یو ګټه دا ده چې پردي خپلېږي په اجتماعي لحاظ باندې. دویمه خبره ده چې د امراضو هغه فیصدي کمیږي چې فیصدي کمه شو نو هغه آینده نسل ورو یو ځای ته ځي چې هغه کېږي. دا مثل په هیمیفولیا یو مرض دی چې وینې نه ودرېږي او دا اولین ځل د برطانیا په یو ملکه کې چې ملکه وکتوریان مې د په هغې کې دا شی کشف شو چې وینه نه پرڼ کېږي یا نه لخته کېږي. نو ځکه دا شی په دې خاطر مې ویلې چې د آدم علیه السلام په باره وخت کې چې کوم شریعت و هغه شریعت ځکه و چې هلته هغه 2-3 کسان ورو دا خبره زیاتېدله چې انسانان زیات شو بیا د 2 خورګانو سره هم نکاح جایزه وه چې 2 خورګانې د یو سړي په نکاح کې راشي. لکه موږ یې مثال ورکولی شو یوسف علیه السلام پلار یعقوب علیه السلام 2 خورګانې په نکاح کړې وې او وجه دا و چې هغې شریعت کې دا جایز و. وروسته الله پاک ورو چې آخري کتاب راغی نو په آخري کتاب کې د 2 خورګانو سره نکاح بند نه شوه د مور سره د عمه سره د ورېرې سره د خورزې سره دا سلسله داسې بیان شوه. وجه دا ده چې دا شریعت کې تغییرات راځي. اوس لکه څنګه چې ډاکټر موږ ته په نسخه کې تغییرات راولي دغسې الله پاک په دې شریعت کې وار په وار تغییرات راوشي. د خلکو امراضو ته کتلي دواګانو ته تغییر ورکړی دی. هغې وخت کې موږ مخکې کېدای شي دا په سیرت کې ویلي چې د ابراهیم علیه السلام په وخت کې صرف یو لمونځ و د یعقوب علیه السلام په وخت کې بیا 3 لمونځونه شو د اسحاق علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په وخت کې 2 لمونځونه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اول کله پیغمبر شو 2 لمونځونه بیا کول سهار او مازدیګر. وروسته چې کله معراج ته راغی معراج کې بیا لمونځونه تغییر شو. دا د انسانانو خپل مربوط و چې الله پاک وغوښتل چې د انسانان ښه تربیه شي ښه په اصطلاح سره تعلق یې د خپل معنویت سره پیدا شي نو لمونځونه یې لږ زیات کړه. وجه دا و چې د شریعت کې تغییرات راځي. نو دا شریعت یو دا موږ وایو دا شریعت منسوخ شو او دې په ځای دا راغی. دې وجه دا ده لکه ډاکټر ته چې ورځې هغه نسخه درته بدلوي دا نسخې بدلېدل خپله دا معنی ورکړي چې دا منسوخ شو دا بله نوې شوه. بیا بالاخره اخر کې ډاکټر یې تا امراض وګوري درته وایي چې بس نور یې تا په امراضو کې تغییر نشته خو ګوره دغه دوا به دوامداره خورې دا دوا او دا به نه خورې. لکه موږ
موږ او تاسو وایي چې تر قیامته پورې چې کوم شیان په لمانځه، په زکات، په روژه، په حج امر شوی دی، دا هغه شیان دي چې موږ ته ډاکټر وایي چې دا به جاري ساتئ، دې کې به تغییر نه راولئ. ځینې شیان تغییر تبدیل شو، نو دا هغه طریقه وه چې الله پاک د خپل شریعت په باره کې د انسانانو هغه ته وکتل، ځکه هغه حکیم ذات دی. موږ مخکې د حکمت په باره کې خبرې کوو چې الله پاک داسې حکیم ذات دی او داسې لطیف ذات دی چې د انسان په ټولو ذراتو باندې پوهېږي، د هرې حجرې په جزئیاتو باندې الله پاک پوهېږي. نو ځکه دا د حکمت او د هغه لطافت د دواړو په نظر کې نیولو سره الله پاک دا شریعت راولېږلو او د دې شریعت مطابق باید موږ او تاسو مخکې خپله زندګي تېره کړو. نو موږ او تاسو ویلې چې او دویم رکن د ایمان چې ایمان بالملایکه و، هغه موږ تشریح کړه چې ایمان بالملایکه کې درې خبرې موږ او تاسو ته ډېر ضروري دي. اوله خبره دا چې موږ دا تصور وکړو چې الله پاک موږ پورې دوه ملایکې مقررې کړي چې هغه باقاعده د موږ او تاسو د خپل ټولو اعمالو کړو وړو د خبرو حتی چې څه خبرې ته د خولې نه وځي هغوی ځان سره لیکي، ریکارډ کوي او د الله پاک ته وړي. نو دا تصور پکار دی چې موږ سره دوه جاسوسان مقررې دي او د جاسوسانو ته باید موږ متوجه اوسو. دویمه خبره دا چې د دې نه موږ چاره نشته، کله چې قبر ته لاړ شو د تېښتې لاره نشته، د اواز لار نشته، هلته ملایکې راځي موږ نه پوښتنه او باسخاس کوي، درې پوښتنې رانه کوي. بیا چې کله قیامت شي، په قیامت کې هم دوه ملایکې راځي، یو د لاسه دې نیسي پړی در کې اچي د الله پاک دربار ته دې وړي، او دا بله چې شاهد ورته ویل کېږي، دې سره باقاعده ستاسو د اعمالو دوسیه موجود دی او د الله پاک دربار ته دې وړي، هلته دې ور معرفي کوي پلانکې اوله د پلانکې ما راوستلو دربار ته مې تسلیم کړې، ته پوهېږې کار دې پوهېږي. درېیم رکن د ایمانیاتو هغه ایمان په انبیاو علیه السلام دی او هغه معنا دا کتابونو باندې چې الله پاک جل جلاله د انسان د هدایت دپاره کتابونه رالیږلي، صحیفې رالیږلي، رسالې رالیږلي او په دې رسالو په دې کتابونو کې الله پاک خپل هدایات د انسان ته رالیږلي چې د دې هدایاتو مطابق که تاسو زندگی تېروئ نو معنا دا شو چې تاسو به همیشه خوشحاله وئ، همیشه به امن وي، همیشه په اجتماع کې جګړه او هېڅ نه وي. نو ځکه دې کتابونو کې باقاعده موږ ته هدایت دی. هماغه ورځ نه چې آدم علیه السلام پیدا شو، الله پاک ټول شیان په ذهن او فکر کې ورته واچول. بیا چې کله دنیا ته راغله د بې هوا سره، هغې نه وروسته ورته کتابونه، رسالې او صحیفې راولېږلې، په هغې کې هغه د وخت مطابق چې کوم یو ضروریات و همغې ورته وایي چې بس دغه کارونه به تاسو کوئ. وروسته چې د انسانانو تعداد او ډېرېدلو او ځایونه بېلېدل، نو منطقې او مملکتونه، هیوادونه جوړ شو، نو الله په خپل شریعت کې تغییر راوستو او بالاخره شریعت تلو ته یو ځای ته ورسېدو چې نبي آخر زمان راغی او هغه کامل ترین کتاب چې کوم یو قرآن عظیم شان دی هغه کتاب یې راولېږلو او په هغې کې هغه شریعت چې څه شیان و هغه خلاصه شو او دې کتاب ته. ځکه د دې کتاب یو صفت مهیمن دی. مهیمن دوه معنا ورکوي، یو محافظ دی د ټولو کتابونو چې دې کتابونو کې کومې خبرې وې هغه په اصلي شکل کې قرآن کې راغلي، او بل دا شو چې د ټولو کتابونو خلاصه دا شوله، لکه یو سړی کتاب خلاصه کړي نو څومره شریعتونه چې مخکې الله پاک رالیږلي د ټول خلاصه قرآن عظیم شان کې راغله، او دا کتاب د دې ټولو کتابونو مهیمن، محافظ او خلاص دی. نو الله پاک دې موږ او تاسو دا توفیق راکړي چې موږ په دې خبرو باندې فکر وکړو، غور وکړو، دا یاد کړو او د دې مطابق موږ او تاسو عمل وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.